د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په دولتي روغتون کې د خوارځواکۍ د درملنې د یو مرکز ودانۍ له بیارغونې وروسته د بلخ د عامې روغتیا ریاست د مرستیال په شمال زون کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مسؤل او د باختر د پراختیایي شبکې دفتر د مسؤل په ګډون رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د بلخ د عامې روغتیا ریاست مرستیال د روغتیا نړیوال سازمان له تلپاتې همکاریو چې د افغانستان او په ځانګړي ډول د بلخ ولایت د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره یې کړې دي مننه وکړه. نوموړي وویل چې د دې مرکز له فعالیدو سره به د هغو کورنیو ستونزې حل شي چې ماشومان یې له خوارځواکۍ سره مخ دي. هغه ډاډ ورکړ چې د بلخ ولایت ټولو ولسوالیو کې به روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دا ډیر پر ځای اقدام دی ځکه د ماشومانو دپاره د ماشوم د ژوند د ژغورلو دپاره دا یو ډیر ښه اقدام دی او موږ باید نه یوازې دا چې په دولت آباد ولسوالۍ کې نن ابتدا وسوله کوشش مو دا دی چې په نورو لیرو پرتو ولسوالیو کې هم د دغه اقدام څخه نورې ولسوالۍ هم برخمنې سي نو دا د هغه ماشومانو دپاره چې د هغو د مرګ د ژوند یا د سوی تغذیه ماشومان دي د هغو دپاره دا ډیر پر ځای اقدام بولو. په همدې حال کې د دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم د دې مرکز له جوړېدو خوښ دي او دا یې د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ ستونزې د کمولو او درملنې په برخه کې یو ارزښتناکه ګام وباله. به خاطر اعمار بخش سوی تغذیه که ترمیم شد یا دوباره ساخته شد مشکلات مردم تقریبا 100% حل شده. ما خوشحال هستیم، تشکری میکنیم از برنامه صحت که همین یک کار را کردن که دوباره بازسازی شد، البته ترمیم شده. راپسو وتاکونه حساب په ترتیب جوړ شوي دي. موږ له خپلو سترګو ولیدل حاجي معاون صاحب او ټول ډاکټرانو دلته کېناستو پرې وغږېدلو نو ډېر خوشحاله یو له دې کاره. آینده وروره نور هم ښایست وکړو نور د دې شفاخانې ترمیم دا هم حاجي مولوي صاحب په غاړه واخیستل چې اول خدای دوم به کوشش کوم دا به په دې 10 ورځو کې درته جوړوم. د دې مراسمو په پای کې مسؤلینو د دغه مرکز له بیلابیلو څانګو لیدنه وکړه او د اړوند مسؤل له لوري په تړاو معلومات وړاندې شول.